د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله حسن او حسین رضی الله عنهما یو پیر رالو نو هغه راواغستو ښکلې کړو نو یو کس خواته ولاړ یا رسول الله زما لس زامن دي یو مې پکې نه دی ښکل کړی اوسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب وکړو نو زه ستا څه علاج وکړم چې الله ستا د زړه نه مینه او محبت وایستی زه څه وکړم دا خو د شفقت او د مهرباني خبرې نو دا بس دې ته د پښتو په نظر ګوري چې یعنې زه څه یم زه ډېر غیرتي زه وایي ماشوم په غېږ کې نالم ماشوم ښکلوم نه په ښځه زه سلام نه اچوم او دا قسمه خبرې کوي دا نور چې کوم جاهلان ناشي د ده په دې لارې چې کوم رواني هغو ته د تعجب په نظر ګوري چې سبحان الله څه زورور سړی الله پیدا کړی دی څه طاقتور څه یعنی ځوان سړی دی ماشوم په غېږ کې نه راځي نه دا هېڅ اوچت خوی نه دی وایه دا چې یو سړی ماشوم غېږ کې رالي ښکلی یې زنانه سره ښایسته خوی ساتي ولې کې دا کمزوري او زورور حقیقت کې زورور هغه دی چې د کمزورو په مخ کې زور نه استعمالوي که نه یو سړی اوس دا ووایي هسې موږ ته دا ووایي چې یاره زه زما ښځه په ما باندې ګزار نشي کولی داسې هډوکې وله مات کړه بل وایي څه تکړه سړی نه هېڅ تکړه نه دی دا خو یقیني دی چې د ښځه په ته ګزار نشي کولی ځکه چې دی څه دی دی زورور دی او هغه څه ده کمزوري زور دا دی چې ته د دې کمزوري سره د سره د زور خبره ونه کړې ځکه چې دا په زور کې زما د لیول نه دي ته به د دوی په مخ کې ځان کمزوری کې د دوی د مرتبې ته به ځان راکوزې دې ته سړیتوب وایي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی د ده په شان عزتمن هم بل څوک لیدلی چېرته تاریخ هم د ده په شان د عزتمن بل چا اورېدلی دې مشهور رالي او غېږ کې کښېنئ دې ته وایي عزت دې ته وایي قدر دې ته وایي زور دې ته وایي سړیتوب ها اوس یو سړی دی ښه زورور دی ښه تکړه دی او ده سره په لاره کې یو داسې سړی وران شو چې هغه سپک دی سپک ډچ سړی دی د خور مور کنځلې ګډې وډې شروع یې وکړه او ده سلام واچو په ولاړ خلکو باندې وایي زه لاړم ګاډي کې چابي ته وکړه لاړ ورب الکعبه دا یقیني زورور سړی دی ځکه چې دی دا نه غواړي دومره اوچته مرتبه کې دی دومره اخلاقي دی دومره دروند دی چې دا نه غواړي چې د سپکو دې مرتبې ته ځان راکوز کړي نو قدرمن سړی کمزورو ته زور نه ښیي قدرمن سړی د سپکو سره ځان سپکوي نه پوه شوئ که نه اوس که دې مجمع کې او په دې ګڼه کې سپک ولاړي د ده په شان دا چې څوک سپکې ډچې وي نو دی به وایي چې پلانې ویرېد پلانې څه چلي کو نه هغه یېرېدلی نه دی هغه ډېر عزتمن سړی دی خو دا هغه ته مناسب نه ښکاري ځکه چې د کنځلو جواب ته کنځلو کې ورکوي نو فرق ته هغه کې څه پاتې شو داسې ما یو دویمه مرتبه کې خبره وکړه خبره دا روانه وه چې زنانه سره زور راښکاره کول د هغې مخې ته یا د ماشوم سره دا خو کمزوري خبره داسې غټه خبره نه